او یا زموږ ستاسې د ملي منافعو سره په ټکر کې. کله کله داسې وي یو کار، یو تصمیم نیول، یو موقف نیول ستا د عقیدې تقاضا وي، ستا د ایمان تقاضا وي، ستا ملي منافع درته وایي او هغه دا ایجابوي چې ته باید یو موقف ونیسې په یو موضوع کې. خو غیر مستقیم ستا د دې موقف د لارې یو چاته ګټه رسیږي، باید هېڅکله جذباتي نه سي چې زما د دې موقف نیولو په وجه یو پردي ته یا دشمن ته یا دوست ته ګټه رسیږي، نو زه باید دا موقف ونه نسم. فکر او تمرکز باید په خپلو منافعو وسي. ګورئ موږ تاسې چې د روسانو سره جهاد کاوه، ښه په مېړانه جهاد وسو او برحق جهاد وسو او د افغانستان د استقلال لپاره جهاد وسو. خو د دې پر ځای چې دا او د دې سره سره چې دا ګټه موږ او تاسې ته رسېدل او موږ تاسې عقیدې او ایمان اجازه نه راکول چې موږ تاسې دغسې کښېنو، زموږ ستاسې ملي منافعو دا ایجابول چې موږ د دغو اشغالګرو په وړاندې ودرېږو. خو غیر مستقیم زموږ ستاسې د جهاد ګټه تر چا پورې ورسېده؟ څومره هېوادونو وخوړه، نیمه دنیا زموږ ستاسې د روسانو په مقابل کې د جهاد د احسان پوروړی، د امریکایانو په مقابل کې چې موږ تاسې جهاد کاوه، ټول شرق زموږ ستاسې د دې جهاد او د دې قربانیو د دې احسان پوروړی. موږ تاسې د هغوی دپاره دا کار نه دی کړی او نه یې کوو، خو البته غیر مستقیم و هغوی ته ګټه رسیږي. نو اوس هم که د نظام د استحکام دپاره یو دریځ نیسئ